السلام علیکم ملګرو. الله تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ شئ. د هر موبایل لپاره خپل فریم څنګه پیدا کړو. په دغه ویډیو کې تاسو ته د هر موبایل د فریم پیدا کولو طریقه ښایم. تاسو به راشئ خپل د موبایل ډیټا به خلاصه کړئ او بیا به پلی سټور خلاص کړئ. د سرچ ځای ته به راشئ، په دغه کې به ولیکئ سناپ موډ. سناپ موډ به ولیکئ، سرچ به یې کړئ او دغه یو اپلیکیشن دغه به ډاونلوډ کړئ. ما تېر انسټال کړی دی، په اوپن باندې کلیک کوم. کله مو چې دا ډاونلوډ کړو خلاص به په دغه لاندې درې کرښو باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ په دغه موډلز باندې به کلیک وکړئ. په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دغه ځای کې به تاسو ته د هر موبایل نومونه راواخلي او د هغې فریمونه به په دغه ځای کې موجود وي. هر یو موبایل چې تاسو سره وي د هغې موبایل فریم په دغه اپلیکیشن کې موجود دی، حتی نوکیا، ریلمي، ایل جي ټولو موبایلونو دلته یې تاسو کتلی شئ. زه راځم اوس د یو موبایل فریم ډاونلوډ کوم. دغه ځای کې تاسو چې هر یو فریم ډاونلوډ کول غواړئ په ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. زه اوس راځم د سامسنګ موبایل لپاره یو فریم ډاونلوډ کوم. دغه ځای کې به تاسو ته د سامسنګ ټولو موبایلونو فریمونه راواوړي. په دغه ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. نو دا به تاسو ستاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. ډاونلوډینګ روان دی، اوس به دا ډاونلوډ شي. هر یو فریم تاسو دغه ځای کې کتلی شئ. د هر موبایل لپاره بیل S5 S4 S20 هر یو موبایل لپاره تاسو دغه ځای کې فریم پیدا کولی شئ. د هر موبایل لپاره دغه ګورو ډاونلوډ شو. اوس دغه لوک باندې به کلیک وکړو. لوک اوس به راشو په دغه ځای باندې به کلیک وکړو. دا به ځان سره په خپل موبایل کې سیف کړو. دغه فریم له موږ سره په ګلري کې سیف شو. اوس به راشئ پکسل لب به راخلاص کړئ. کله مو چې پکسل لب راخلاص کړو را به شئ دغه ټکسټ به ډیلیټ کړئ. بیا به راشئ دغه امپورټ باندې به کلیک وکړئ. دې ځای کې به هغه د موبایل فریم راواخلئ. دغه فریم به راواخلئ، یس به یې کوئ. بیا به راشئ دغه شیپ به راواخلئ. یو شیپ به راواخلئ، دغه شانتې به یې برابر کړئ. بیا به دغه کلر ته راشئ، د دې شیپ رنګ او لاندې د کوم فریم سره چې کوم یو رنګ دی هغه رنګ سره به دغه رنګ برابر کړو. اوکې باندې به کلیک وکړو. اوس به په دغه ځای باندې کلیک وکړو. دغه دواړه به ګډ کړئ. بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. اریز کلر باندې به کلیک وکړئ. دغه ځای به ووهئ، دا به تاسو سره صفا شي. بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ، یعنې شاته بیکګراونډ به بیخي ختم شي. بیا به راشئ په خپل ګلري کې به دا ځان سره صاف کړئ. په الټرا باندې به کلیک وکړئ. سیف ټو ګلري باندې به کلیک وکړئ. دا به له تاسو سره سیف شي. دا د هر موبایل د فریم د پیدا کولو طریقه. تر بلې ویډیو د الله په امان.